نو داسې کیسې دي ثنا الله جانه سږ کال مې ټینګ طبیعت خراب دی. ولې باغوانه که خدای دې خیر کړي. دغه دي یو خو دا اوبه ورځ تر بلې کښته روان دي، هغه خو دې داسې کښته، بل د حاصلاتو هم خوند نشته. او د حاصلاتو بس هغه دغه لامل یې د هغه اوبه دي چې مخکې به مې په میاشت کې 3 واره اوبولې، اوس یې 1 واره په میاشت کې اوبوم. ونه چې اوبه نه وي نو د حاصلاتو څه به څه خوند ګټ درختې دغسې سوي دي چې دستلي ورته وګورې زړه دې پر سوځي، بیخي کور یې خراب دی. نو ولاکه مې سر ورته خلاصېږي چې کوو به څه. اوس هغه پیچې برما ورته راوړم، یو بل ترتیب مرتیب ورته برابر کړم، څنګه کار دی؟ نو دا خو د هغه مشکل د هغه خلکو جوړ کړی دی. کومو خلکو؟ د هغه زما او ستا وابل دغه خلکو جوړ کړی دی. په کور کې د یوې برمې ضرورت سړی یوه برمه وي، دوی 14-15 برمې ولي په کور کې. یا داسې خو نو هم نه وي په یوه کور کې تا دونه برمې لیدلي. وایم ستا دا زموږ نجیب نه دی، دې په کور کې 14 برمې ولي په یوه کور کې. 14 کور کې څه ګزاره وکړه ورور؟ 14 برمې ما خپل لیدلي زه ورغلی. نو څونه کور دی خو ته د برنډې په سر کې برمه ولید، په مابینځ کې برمه ولید، په دا بل سر کې برمه ولید، دوه برمې په هر تشناب کې ولید. په تشنابو کې نو برمې چیش لپاره وه الې خو نل سړی بس تا کې پر بام باندې ټانکۍ کښېږدي. پر بام یې بله ولیده، د ټانکۍ بغل ته چې وایي اوبه لنډې وراچوي ټانکۍ ته، پر بام یې برمه ولیده. ښه بیا دا ښه ناجایزه کړې ده رښتیا. نو دغه لامل یې د هغه دی چې دلته باغونه وچ بیخي داسې ناجایزه یې کړې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افغانه کا ستړی مس خیر راشي. څنګه څنګه جوړې خیرات کراري خیر السلام علیکم. وعلیکم. ته چوره پسې وې؟ و زه پسې مال د پسې ژغ لا کړه. دا ښکار تا نه واورېده که څنګه و؟ بار سره که څنګه ولا کراري د شکر دی انډیوال دی. اوس مجلس راته کوي چا ثنا الله جان وایي زموږ همسایګانو دغه کړی دی څه ورته وایي برمې، وایي داسې برمې وهلي دي. والله اوس دا مشکلات ډېر سوي دي په ښار او په ولسوالۍ کې. وایي یو نیم سل متره او 200 متره برمه یې څه کوي؟ وایي زموږ همسایګانو پر بام برمه وایي. یاره افغانه که چې تا ده مدستي د ټانکۍ سره ولید، ټانکۍ څنګ ته برمه ویلې پر بام باندې چې بام ته د غور واړو. افغانه که چې دا تا خبره راته شروع کړه چې تا د مجلس راته کوي لامال په مجلس کې به ګلان شي. زه به چای ور واچوم. ما ته خیمه راچو روز دا دی دغه زموږ باغ دی. نو برمې خو غواړي، نو هغه بیا اوبه ډېر کښته سوي دي، څه په وکړو؟ دی وایي دا داسې کښته سوي دي. وایي زموږ همسایګان نو په باغ کې بیا څو برمې ولي؟ وایي په یوه کور کې 14 برمې ولي. په یوه کور کې 14 برمې؟ په هر تشناب کې 2 نلکیانې به ښیي. نلکیانې نه درښیم، برمې درښیم. نو په باغ کې بیا څو ولي؟ په باغ کې خو ولاکه په 15 دانې درکړم. هغه به درختي دا هرې درخت چې به بیخته یې وایه برمه. السلام علیکم. السلام علیکم. معلم صاحب نه ولاړېږي، معلم صاحب چاروار راشي ولاړېږي. دا دته کې کلام زه هم تاسې مزاحمت ونه کوي. او زموږ په قرآن کې نیت له د ولاړېدو. وایي تاسې مزاحمت ونه ته در وسله نه یې سم سوی. نه درته کوم مزاحمت. تاسو در وسله نه یې وسله د دې مطلب چې در وسه. افغانه کا څنګه شکر دی. ښه یې سیات ښه دی شپه دې په خیر شوه. او شکر دی. خوشحاله دلته نن په خارګاه کې باز پر دا شروع و. دا اوبو چی شورته وایي ګوی سطح یې کښته سوی ده که چی وایي خلک وایي؟ ولا د اوبو سطح خو نو کښته ځي. 2 متره کښته سوي دي. 2 متره کښته سوي. احمد بچا چای څښې؟ 2.5 دي که 300 متره کښته سوي. غواړې دې معلم صاحب؟ نه کوم نوش جان. څو کښته سوي دي؟ یاره یو 2.5 متره به ځان کښته سوي. داسې یا داسې وی داسې په غره داسې خو نو ډېرې دي. څه وایه ثنا الله جانه ته څه وایه؟ وایي داسې بیا دې لږ دماغ کرک سوی دي. وایي زموږ په کلیو په کوڅه کې یو دی، وایي په یوه سرای کې یا په یوه کور کې مثال د خبرې 14 برمې وایي دا اوبه په دا کښته سوي. تعجب خبره به نه وي دا. اوس زه ورته 14 برمې په یوه کور کې څونه کور دی؟ وایي 6 خونې کور دی، د 3 تشنابه دي،
دوې دغه برمې په ارتشناب کې ولي نو دی به داسې وایي چې د اوبه دونه کښته سوي چې 14 واره برمې ورته راوستلې داسې به یا په ارتشناب کې دوې برمې دي اوس موجوده 14 برمې د برمې څخه دوه پیپه به ورته راکش سوي او زه بله باب الله درته وایم معلم 14 برمې یې ولیدې 14 برمې په یوه کور کې وایي احمد جانه واورم باغوانک وای په ارتشناب کې دوې برمې په دا خاطر دي د یوې برمې څخه تودې اوبه راخیږي د بل څه یخې اوبه راخیږي بله یې بالته فواره ورته ایښې ده نو دا 14 برمې په یوه کور کې وي نو اوبه به خود کښته ځي پر بام باندې وای برما پسې والي د اوس د باغوان اکا باغ شوی دی په دغه خو دا اوبه کښته سوي دي نو یوې برمې ته په کور کې ضرورت دی 14 برمې هم باغوان اکا چې یو 2 دانې یاد کړي وای په یوه کور کې ورسره منلي به مو وای 3 به مو ورسره منلي وای دا کومه ورځ منلې ده ثناءالله جان هغه د استاد ته خبر منلې دا ده کومه ورځ منلې ده یوه ورځ ثناءالله جان خو نو هغه دی چې بس د رسۍ سر کاش کې بیا نه یې لکي باید لیم نه کي سلام جان چې دی خو دا باغ چې سوی دی اوس او اوبه خو کښته تللي دي په دې خبره کې خو دې بالکل هېڅ شک و شبه نشته خو دا چې 14 برمې په یوه کور کې دا زه د هغه وایم چې دا ناجایزه ده 14 برمې باید چې یوه معلم صاحب د دې سره باید څه وسي د چی سره دا برمې چې ډېر وځي د خبرې پسې لکه دا ډېر برمې چې خلک وي د دې هغه اساسي مشکل هغه حل څه شته د دې اساسي مشکل خو نو اوبه کښته روانې دي عموما او په ټول نړۍ دا زموږ ته کلیوال دي او بالکل باغونه لري مځکې لري چې وینې سار چې هندارې اوس ورته ایښتې اوس دا چین و جاپان دي خو نو داسې ټکنالوژي راغله زموږ هغه تیل اوبه ذخیرې را دغه دغه کړلې سولې پخوا به تیل و بس یو ګړی به یې چالان کړي ماشین هغه د ضرورت اوبه به یې پوره کړلې او بالکل اوس خو نو چې سار لمر د راوخیږي. شمسي هندارې پر شروع سي در ماښامه پورې دغه اوبه دي اضافه تویېږي وای د خدای اوبه دې بهیږي دي نو اسراف اوبه خو په دغه دې خبرو کمیږي ته خلک. دغه علت دی او بل دا چې مثلا موږ داسې په ځوانانو کې هر یو شي چې په یو سطل اوبه باندې لمبېدلی سو د یو سطل پر ځای باندې 3-4 سطله اوبه موږ څه کاروو داسې ځینې بیا داسې معلم صاحب وسواسیانې لکه زه د یوه سطل پر ځای د رښتیا ګوم زه 4 سطل پر ځان تویم وم کېدای دلته یو خیره پاتې یا کېدای دلته یو خیره پر پاتې تا خو نو یو سطل 4 سطله لږ دي خالي وریښتان په 15 سطله نه نو پرېږدي خو داسې کار دی یا هغه خو د ښځو در ما غټ وریښتان دي هغه څنګه نو پرېږدي خو ته وسواسي یې نو نو خو هم زه د هغه وایم باره دلته باغوان اکا ستا سین یو سړی و او و زه په یوه ګډوه لمبېږم بیا په یوه ګډوه به نو بیخي دغه پر چم مبالغه یې خو نو بیا د ثناءالله رقم کیسه نه ده د رښتیاګو په یوه ګډوه لمبېدی باغوان اکا ګورې چې په دا داسې خبره ناګي کار وکړه لري د چې دا خبره وکړه د ګډوې دی دا شیرني راواړوه احمد باچا. د ثناءالله څنګ ته ناست و و تاثیر پر سوي دي. تاثیر دا ما شیرني راکړه احمد باچا. ګندانې ورته راواړوه یا خبره داسې ده ښه و چې انسان یو څه دغه وکړي مراعت وکړي د اوبو ډېر اسراف ونه کړي نو په لږ اوبو سړی کولی چې خپله ګزاره وکړي ګوره معلم صاحب دا ګرده باغ دی دا د تیوینې او. باغچه ده که باغ دی دې ګرد ته ما هغه د پایپ سیسټم جوړ کړی بېشکه دا د سیرم سیسټم دی الله څک څک د ورځې ورته دا چې اوس هر سړی په کلي کې ستا کم کار وکړي اوبه ولې کمیږي پر هغه سربیره دا دی زما اوبه دا دی دغه سوي دي کښته تللي دي هغه چې څونه اوبه باید ور ورسېږي هغه اندازه باندې دغه ته نه رسېږي درخت ته نه رسېږي نو دا چې یوازې ستا په باغ خو نو دا اوبه نه راګرځي دا باید ټوله دغسې دا وکړي خو ما دا یو باغ داسې کړی دی اوس نور باغونه دي درته مې اوس کیسه وکړم چې په میاشت کې مې 3 واره اوبول اوس یې 1 وارې اوبوم دغه یو باغ دی مثلا دغه د سیرم دا سیسټم د سمیع الله جان دی باغ دی اوس د دې شمسیانې خو نو ډېر هم دي دا هندارې څو هندارې مو هغه څه نه وایم ما خوله مه راخلاصوئ وروره خپلې شمسیانې مو دي رانیولې مو دي ایښې مو دي خو دا خو دغه تاسې خپله نسي رانیولې بعد دغه د اوبو د کمښت دا خبرې کوئ د باغوان اکا پر کم سیسټم ورته جوړ کړي چې باغ ته کمیږي اوبه چې کمیږي یوازې ما په کلي کې نه کمیږي د ټول نړۍ دا کمیږي وایي د علامه سره غم خو نه دا اوس تا وویل چې مشکل یې څه دی دې لاره څه د ما درته ویل چې دغه د باغوان اکا د کتري نه سیسټم ته بیرته راځې ما ته دې ګوته ونیوله نو یوازې خو په ده نه کېږي نو اوس خو په دا باغ په د ملګرو په دغه کې اوس تا او باغوان اکا باغونه لري سس باغونه دي باغوان اکا ښه داسې د څاڅکو سیسټم ورته جوړ کړی دی او ستا هغې سار چالانه سي در ماښامه پورې بهیږي وام چالانه دي ستا ولې خاص دا زموږ په اوبو کې سترګې دي په دا کې ولې نه دي سترګې راشي د هغه ګرد اوبه بیرته په ولو کې روان دي دغه څه نه وایه د نورو باغو ته لاځي ما ورته وویل چې داسې 300 متره
دی خو دواړه دا رقم دي که ده ته خبره شروع کړمه دی په خبره کې راولېږي خبرې شروع کړي بد او که ده ته خبره شروع کړمه بیا دی په خبره کې راولېږي یا په خبره کې نه نو دی درلوېږي داسې دی ده ته یو ګړی مخکې اوس تا ته دا ما تا ته دا خبره کوله ده ته چې یو خبره وکړي چې دا کار مه کوه نه دی د دې پر ځای چې ځان اصلاح کړي نور دی زور پسې ورکړي خود یې کوم او ستاسو په وسه نه ده پراته تاسې کولی نه سئ دا خبرې او اصلاح د راچا دی غواړي هغه هم دی غواړي زه اسلام زه اصلاح ته څه ضرورت زه لرم درته وایم دا اوبه نو اوس باغوانه کا خو زما وروره په نور شي سر نه خلاصېږي زه اوس لغړ په تاوان کې روان یم وچ کلک په تاوان کې روان یم ورور ته دې ویل څه انار دا رقم سوي دي لکه لوټي خو یو دېرش ته نیندارې راوړه یوه کونج ته ورته کښېږدي یو دېرش پر بل کونج ورته کښېږدي یو دوه تالاب ورته جوړ کړه په دا کې به سره ذخیره کېږي ولا اوبه خلاصېږي اوبه خلاصېږي دا اوس نه خلاصېږي ولا که په ژوند خلاص خو دی دیم یو 10-12 دانې پیچې برمې په دا باغ کې وي 10-12 دانې هغه ما پیچې برمې دغه د خلکو انصاف دی 200 متره هغه برمه ول کېږي احمد باچا 15-16 انچه اوبه راپورته کوي ما خو دروسته د پیچې برمې دی لا نه و اورېدلي یا دا بیا خورا خطرناک دا بیا اوس نوی شی راغلی دغه نه قدر غار کاږي مځکې نه ورڅېري مځکه سري سوله اوبه نسته نو څه په وکي خو باغچه وچه سوه اونه خو هم زه درته وایم چې دغه قطري سیستم دې کار کوي په کور کې دې اضافه اوبه نه کاروي خو یوازې دا دې کار کوي د باغچه وچه سوه نور دا معلم صاحب ثناءالله جان خو په خبرو کې انصاف نه کوي ښه چې هر څه یې وویل په برمو کې هم دا دې بې انصافي کوي بس خلکو ته ښه لارې مو ښیي چې پیچې برمې د دوی دغسې کارونه چې 14 برمې په یوه کور کې 2 برمې په چشناپو کې هغه هم شکایت کوي نور یې چیرې ولې وې پر بام باندې هغه ټانکۍ خو کس کېږي دی وایي زموږ دا باید 18 وای په کور کې ټانکۍ څنګه ته برمې والیم داسې نه وایم چې د ولې 12 برمې ولې یا 15 برمې تاسو په سرای کې څو برمې دي موږ په سرای کې 14 دانې وي هغه وچې سولې شپږ برمې وایي چې هغه وچ سوي زه انصاف که 14 ډبې د خلکو کره وچېږي 14 دغه ژړې ډبې ته برمې وچې دې کره 14 برمې وچې اوس مې ته نورې وو څو متره مو ولې وې یوه 300 وه ولا که چې 4.5 داسې وه باغوانه کابر وش خو دې نیم زره کیلومتره نیم زره انچه واجد نیم زره کیلومتره دا خو لا ولا برما والا امر راوستی برما والا اخر پای پر رود برابر اس ولا بوکی وبو یوړ مالیات ورس ابي خیابل دنیا ته پسوتلی باغوانه کار چې ځکه مو ګرد سری کړه و لږ گزاره پکې د سنن سم دم زاره ورکه بالا د تواره نه کی کې بل جن رانی سي دا غجه ورې ودان نه دا رقم برمې ول کېږي هی وای 4.5 متره مو ولا روته ورسې شو بکی وبو نو ته سرود لا وچ کړی دي دې ضرورت نه ویږي یا چیرې ولې مونږ لويږي بعد بو کو چې تا خبر بزرته ونه لوي 4.5 متره چشتي دا داس کې بیا ورسیږي بس نو دا چې درڅو احمد شپي او سندره مندره و نوای دغه به موږ ګاډیو او خبرې به دغه او ته به دغه موضوع په ژوند حل نه کړې کومه موضوع زه درته همدا هندارې کمې کوي دغه اوبه کتري سیستم ته واړوي لارو چې یوه لوټه اوبه په هر کور کې به دغه سي اضافه سي وسپمې یوه لوټه چشتي چې په هر کور کې وسپمېږي مثلا زر کور دي په محله کې په کلی کې په شهر کې زر کور دي زر لوټه یعنی زر کیلو اوبه لیټر البته دا موږ د ورځې بچت کړی دي بارونو حساب ورته وکړه چې سطل بچت کې د سطل حساب ورته وکړه ورور ته برابر څوک هغه چې ځان وژنه چې کول ورس په یو ګلاس اوبو کې ځان وژنه وکړه برابر څوک دا رقم اخته دا یو غړپ اوبو کې ځان وژنه یو غړپ سره ټول کې بخې ډېرې اوبه کېږي نه په کېږي کتره دریاب په کور کې باید ډبونه وخیږي چې هغه د باران اوبه موږ بیا څه وایو موږ وایو دریاب جوړوله کتره سي دا به نو ښه دا رقم جانم شیره تو شی ووایه ورکه که د دې هغې بیخي کیسه ده دوی نه اصلاح کېږي باغوانه که 4.5 متره په پروتې برمه وي بروتې ورسرې کوي ثناءالله جان خو نو ثناءالله جان احمد باچا یو شی ووایه ګرانه یو شی ووایه باغوانه که یو څو دانې کاکړۍ به درته ووایم واو نو خدای دې وکړي چې خوښ د راډیوګانو والا پر چم په مینه اورو ښه باغوانه که بیا راډیو ډېر اوري دا خواته تللی دی خو زه زما ګزران نه کېږي
دا بیا به افغان اکا یو څو دانې بیا در ټیپوم یو دانه ټیپ درته راوړم په راډیو کې ټیپ نو خو بیا لرم نه اصلي پناسونیک ټیپ لرم خو نو دلته نه راباسم بس نو بیا به په هغه کې اورېده خیر هغه دروند دی و ښه نو دا د باغوان اکا کاکړي به در نه باندې یوازې باغوان اکا یادې لکه په دغه کوټه کې چې یوازې باغوان اکا ناست وان خو مثال خبرې هلته چې خبره په خوله پرې کوي وه مشر سړی او مشر سړی پلان د بستان اوس بیا لسه دې په سپین ږیرو کې ما راولي استاد سره خیالیدلې ده نو چیر ماته یې غوږ پر وجسي راځه احمد باچا ستا د کور پر لویه لار زه یم ناست په انتظار زه یم ناست په انتظار چې درځم ستاسو تر کلي خلک ما په کاڼو ولي خلک ما په کاڼو ولي وربکړم زری انعام کچا د سپین راوړي پیغام کچا د سپین راوړي پیغام پر تندې کښېږده خولې نسته جوړه ستا د یاري نسته جوړه ستا د یاري لمونځ کوم سوچ مې پتا کې خدای به څونه سزا راکړي خدای به څونه سزا راکړي جانان ځینه یې ساریږي زړه زما پسې خوږیږي زړه زما پسې خوږیږي زړه زما کلم کلم دی چې جدا رانه صنم دی چې جدا رانه صنم دی ته مې زړه یې ته مې ځان یې تر خپل ځان را باندې ګران یې تر خپل ځان را باندې ګران یې موږ مین په دین اسلام یو پښتانه یو افغانان یو پښتانه یو افغانان یو لالی زما د سترګو تور پوړم د ګرد کلی پیغور پوړم د ګرد کلی پیغور تر هوښیار کما کل شدی په ډېر غم مبتلا نه دی په ډېر غم مبتلا نه دی کاکړی غاړي کوم د زړه درد غلطوم د زړه درد غلطوم زنده‌باد باغوان اکا په کوم سوچو کې کښېنستې افغان اکا هم راته وایي یا باغوان اکا طرف نه دی افغان اکا ما هم ستا څخه یو وخت پر دا پولو پنډلې اورم اورم یې هغه اوس خو دغه چیش دپاره ته زړېږي نو اورم یې ځم ګای وخت یا وایم یم خو اوس ما په اول سر کې ثناءالله جان ته وویله چې په دا اوبو مې طبیعت سره خراب دي نو دا اوس هم د کاکړي راته ویل زما سوچ په اوبو کې باغونه وچېږي ولا دا رقم که حالات روان وه ژر د چې بس کډې به تړو توکل پر خدای توکل پر خدای دی خو یو څه بندګي کوشش هم غواړي بالکل غواړي څه د اوبو سره سمیع جان احتیاط پکار دی بالکل ته بیا ته وایي سمیع الله جان احتیاط پکار دی لکه بل څوک چې نه برمیاله زما خوله راخلاصي بل هېڅ سمیع الله جان احتیاط نه کوي او دا پر موږ ته فرض ده اول به د خپل ملګرو ته وایو چې د اوبو سره احتیاط پر ما دې بیخي د بې لارې شک راغلی هغه دی څخه وروسته به باغوان اکا بیا به نورو کلیوالو ته بیا نصیحت کوو د خپله ځانه جارې را شروع کړي وروره موږ وایم اوس باغوان اکا خو ملګری دی هغه خوا د اوبو سیسټم یې ورته سم کړی دی بالکل زه په ژوند په چا ځان نه ملامتوم باغوان اکا دې درته هوښیار دی په اوبو یې سر خلاصېږي ته معلم صاحب یې در اوس یوه خبر نه ده کړې زه خو تاته د سهاره ایسې ګاډي یم خوله درته وچه سوې خوله یې وچه سوه هغه هم ناکي په کجباسۍ باندې یا نو خو د سار ایسې زه تاته وایم چې دغه هندارې ایسته کړي دغه سیسټم سم کړي هندارې موږ ایسته کړو اوبه په چیش را وکړ
دغه اندازه راوکړئ چې ستاسو د باغ هغه وسیږي. اندازه په چی راوکړ په هندارو په هندارو یې هندار راوکړئ. څنګه ایستو کو کم یې کوي دغه نه اوبه چې مثلا سهار چې چالانه سي 15-16 انچه اوبه دي د څو برمې مو ولیدي برمې مو دوې دانې دوې دانې چې څو دا څو 12 انچه اوبه کېږي دا چې سهار تر مازدیګره پورې رواني د مځکې اوبه نه وچېږي. یا نو غټ باغ دی نو څه هغه د- ګوره نړۍ ګوره نړۍ څو بس معلم صاحب. د میوند کې خو دغه کلی په یاد دی مکمل تللی دی. په هلمند کې زمینداور ورته وایي په دغه سیمه کې ګرد اوبه سر ختم سوي دي خلک را ګوره معلم کلی صاحب تور سو کلي ما تور ته شو. ښه په خبرې هم. نړۍ چې پر څلور حصې وویشې هم. 3 حصې اوبه دي هم. یوه حصه هم ځمکه ده دا دغه اوبه به چا د وچې چوکو د تړو بانډارونه دي دا اوبه د سمندر دي تروي اوبه دي نه د کښت دي نه د کروندې دي خوږې اوبه کمې دي خوږې اوبه دي د مځکې لاندې دي بیا هغه دې به نو واخیسته کې د برا صفر دي ور کړي. واچو بیا بیا غلبیل کنو چې نه کې دا تروالي بس ولاړ بس سید کور دی ودان ستا خو بیخي کور ودان کور ته دی خو ودان بیخي ښایستې نقشې دې ورکوې 4.5 متره پر مت داسې وي روچې ورسېږي. بیا دوی وای ځکه هغه پر سر یې ورمه روانه افغانه کوي د سمندر اوبه به غلبیل کو دا اوس د ده خبره ده مالګې ځینې غلبې دي. دی سره زر پکې پیدا کېږي په افغانه کا دی نه اصلاح کېږي د دې د اصلاح لاره دغه د دې دپاره به ما تا یوارې ولسوالۍ ته ځو انجینران به راولو د چا سره هغه خوارانګز انجینران به راولو د خلکو ته به یو عامه پوهاوی ورکوي بالکل و د دغه اوبو پر ارزښت به ورته غږېږي. نور د انجینرانو کار دی چې خپل انجینري وکړي معلم صاحبانو کار دی چې خلک پوه کړي چې تا احمد نه باچا. کړه پوه انجینري بیخي احمد ولا باچا. پوه کړي دوی زموږ په خبرو نه پوهېږي دوی ته باید ښه په سمه ور وښي. ته ورسه د کلي مشران سره خبر کړه بالکل ما و باغوان اکا ځو ولسوالۍ ته اوس د کمزوري بیا دغه خبرې د سیاسي ولسوالۍ ته مخه خلکو ته به سمه نن بیا وښیو چې دا دغه سره کم جوړېږي. بس کوټه ما او تا ته راپرېږدي زه به اول سم ما استاد سره راخښ چې د بل سړي پسې نه راولي خلک انجینران خو په تا پسې راولي